پاکستان کې بدحالۍ وي خو د ټي ټي پي حملې او له بلې خوا د هند اخطارونه و پوځیانې وژلي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي وسلوالې ډلې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې پر امنیتي ځواکونو یو لړ بریدونه کړي چې له امله یې لږ تر لږه 7 پاکستاني پوځیان وژل شوي، 2 ټپیان دي او یو شمېر امنیتي تجهیزات ویجاړ شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه بریدونه د اپریل په 22مه د ټانګ، شمالي وزیرستان، بنو، خیبر، لکي مروت او ملاکنډ په شمول 9 بېلابېلو سیمو کې ترسره شوي دي. د دغې ډلې په اعلامیه کې همداراز راغلي چې په شمالي وزیرستان کې پر 4 پوځیانو غلچکي بریدونه شوي چې له امله یو تن وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. په اعلامیه کې د بنو په داړي پول پوستي او د خیبر د باړې ولسوالۍ 4 بېلابېلو سیمو یعنې ارهنګه، لنډاور، بادام سر، شیردره او لنډي سر کې د سنایپر بریدونو راپور ورکړل شوی. همداراز اعلامیه زیاتوي چې په لکي مروت کې د یو لړ عملیاتو پر مهال چې 2 سرتیر وژل شوي، خو په ملاکنډ کې بیا یو پولیس تر نیول کېدو وروسته بیرته خوشي شوی دی. په دغه عملیاتو کې د 4 امنیتي کمرو د ویجاړېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. تر اوسه د پاکستان پوځ یا کورنیو چارو وزارت لخوا په رسمي ډول د دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو دا ډول بریدونه د سیمې امنیتي وضعیت ته جدي ننګونې متوجه کوي. په داسې حال کې ده چې هند هم پاکستان ته اخطار ورکړی چې کشمیر کې د وروستي برید غچ به واخلي او پاکستان کې به بریدونه وکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.